دوستانو هیله ده چې روغ جوړ خوشحاله به یاست. دوستانو نن یو ځل بیا د یو نوي معلومات سره یو نوې ښکلې ویډیو سره د ستاسې په چوپړ کې دوستانو راځو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه ځان خپل آی ډي دغه محفوظ کړو یا د خپل معلومات چې کوم دي کوم زموږ فرندان دي کوم زموږ انفارمیشن دی د آی ډي یا څوک موږ ته کولی شي ریکویسټ وکړي د دې ټولو په اړه نن خبرې کوو چې څنګه دا مشخص کړو څنګه یې بند کړو څوک موږ ته ریکویسټ وکړي څوک زموږ فرندان وګوري وی نه ګوري یوازې زه وکولی شم څوک زما معلومات وګوري وی نه ګوري یوازې زه وکولی شم وی ګورم څوک یې مو نه ګوري په دې ویډیو کې موږ تاسو سره په دې باندې بحث کوو ځکه زموږ تېرې ویډیوګانې چې وي په سټپ په سټپ باندې دوستانو موږ به مخکې ځو تېرې ویډیوګانې زموږ د فیسبوک د اوله ویډیو زموږ د فیسبوک د ریکور په نوم باندې وه چې څنګه د فیسبوک پاسورډ د یاده وځي هغه بیرته ریکور کړو هغه بیا مسنجر کې ځینې دوستانو که مسنجر کې درته مسیج وایس مسیج ویډیو مسیج درته راشي نو هغه څنګه بعضې مسنجرو کې نه خلاصوي نو هغه څنګه بیرته موږ جوړ کړو چې تر څو موږ ته اډیو ویډیو مسیجانو وښیي نو نننۍ ویډیو زموږ دې باره کې ده چې څنګه ځان پرایویټ کړو یا زمونږ پرایویټ یا پرایویسي چې ده دغه څنګه موږ برابره کړو څوک موږ ته ریکویسټ وکړي وي نه کړي دغه ټول په دې ویډیو کې دوستانو موږ سره اوسئ دا ټول درته موږ په دغه ویډیو کې ښیو چې څنګه باید تاسې وکړئ دوستانو مخکې دې نه چې ویډیو شروع کړو نو که چېرته زموږ چینل تاسې نه وي سبسکرایب کړئ سبسکرایب یې کړئ ځکه موږ هره ورځ دغسې ښکلې ښکلې ویډیوګانې په دې چینل کې اپلوډ کوو او تر تاسو یې دررسوو نو چینل سبسکرایب کړئ د زنګ تڼۍ کېږئ تاسو ټول دمخه زموږ ویډیوګانې تاسې وګورئ کېدای شي دغه ویډیوګانې دوستانو ستاسو یاد وي خو نورې داسې ویډیوګانې موږ جګو کېدای شي تاسې بالکل سر نه وي خلاص نو په دغه چینل کې تاسې کولی شئ زده کړئ راځئ دوستانو خبرې نه اوږدو ویډیو په طرف ټول د مخه به دوستانو اول به تاسې راشئ خپل فیسبوک اکاونټ ته فیسبوک باندې به کلیک وکړئ فیسبوک ته راغلی دغه د ښي لاسه دغه درې لاینه چې کوم دي په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو خپل را به شئ لاندې سیټینګ اینډ پرایویسي دغې ته به راشئ دلته یې لیکلي ګوره سیټینګ د اپشنان ډېر زیات دي سیټینګ پرایویسي شارټکټ یوټرم ان فیسبوک لینګویج ډیټا سیفر دا ټول یې لیکلي دي دوستان تاسې به په سیټینګ باندې کلیک وکړئ سیټینګ نه وروسته دلته اپشنان بیا ډېر زیات درته خلاص شو پرسونل انفارمیشن دی ترانسلیشن دی دا ټول درته خلاص کړو دلته ښکته به راشئ دوستانو ګوره اپشنان ډېر زیات دي پرایویسي سیټینګ په دغه باندې به تاسې کلیک وکړئ پرایویسي سیټینګ په دې باندې به کلیک وکړو کلیک کولو څخه وروسته تاسو ته دغسې صفحه به خلاصه شي لږ زره ویټ غواړي دغه دغه دوستانو راغی که تاسو ته چېرته دغه مخکې صفحې غوندې نو بېرته به یې ریفرش کړئ برابر راکش کړئ خپله دغه صفحه درته خلاصي دوستانو دغه ځای کې اوس تاسې کولی شئ چې خپل ټول انفارمیشن یې پرایویسي سیټینګ یې پرایویسي چې کوم یو ده هغه برابره کړئ لکه who can see your profile information لکه تاسې چې په خپل پروفایل کې کوم معلومات ورکړي دي چې څوک کولی شي هغه وګوري لکه تاسې معلومات دي چې کوم ځای کې مکتب ویلی دی څومره تعلیم لرئ کوم ځای پوهنتون کې یاستئ کوم ځای کې کار کوئ دغه شیان که غواړئ ستا څوک یې وګوري نو دغلته برابروي په دې باندې به کلیک وکړئ دوستانو را به شئ دا ګوره ټول دلته لیکلي دي پوهنتون ورک مکتب هر څه دلته لیکلي دي کور سهم هغه هر څه لیکلي دي who can see your future post ستا آینده پوسټ څوک کتلی شي تا دلته ما ورته خالي فرینډس لیکلي پبلیک کولی شي هر سړی وګوري اونلی مور چې وایي اونلی می یوازې ته کولی شي هغه وګوري who can send you friend request تا درته وایي څوک کولی شي چې د فرینډ ریکویسټ در ولیږي لکه دغه تاسې ګورئ دا شین چې دی دوستانو ما ایوری ون والی دی چې هر سړی کولی شي ما ته ریکویسټ راولیږي او بل دلته who can send the people page او که تاسې چې کوم پیجونه لایک کړي دي هغه څوک کولی شي چې ویې ګوري فالو یې کړي تاسې دغه لیکلي دوستانو who can see your friend list دغه دی دوستانو who can see your friend list وایي څوک کولی شي ستاسو د فرینډ یا ملګري چې کوم دي دغه وګوري نو دغې لپاره که غواړئ تاسې هر سړی وګوري نو پبلیک یې کوئ که غواړئ ته ناست تاسې ملګري وګورئ چې سره څوک فرینډان دي نو دغه به په فرینډ کوئ او که غواړئ چې ته نه تاسې وګورئ نو دغه به وګورئ اول چې په هغې کلیک وکړئ پبلیک دی فرینډ دی اونلی می دی who can see your friend list نو دغه خاطر باندې ما پبلیک دی دا به واخلم اونلی می به یې کړم زه اوس به یې زما نه بلې څوک هم زما فرینډ دغه نشي کتلی فرینډان چې فرینډ لست ما سره څوک فرینډ دی که نه دی نو چیک کولی هم شئ زما آی ډي ته لاړ شئ وګورئ زما فرینډ به تاسو ته نه ښیي تر څو ما سره فرینډ ونه اوسي فرینډ که اوس یم هغه میچرل فرینډ هغه کوم فرینډ چې دي ما سره هم فرینډ دی او تا سره هم دي هغه به تاسو ته ښیي نور به یو هم تاسو ته نه ښیي بل ملګرو ته به مو هېڅوک نشي کولی ستاسو فرینډ لیست وګوري او بل راځو دوستانو who can send you a friend request دا خو مو ویل only me friend list هم کو who can log
log about your email address you private وای څوک کولی شي ستا دغه ایمیل ادرس چې ته پې راننوتې دغه وګوري ما everyone کړی دی نو دا به زه واخلم only me به یې کوم who can who can log up using the phone number you provided وای څوک کولی شي دغه ستاسې فون نمبر واخلي نو زه به دا ټول دوستانو ستاسې په مخکې پرایویټ کوم do you want to search engage outside of Facebook او ټول دوستان دغه ویډیو د دغه په باره کې نو د نورو ښکلو معلوماتي ویډیوګانو لپاره هیله ده چې مغز به مو په خلاص کړی وي مغز به مو په خلاص شوی وي نو که نورو دغسې ښکلي ویډیوګانو شوق لرئ او غواړئ چې یو څه زده کړئ نو زموږ چینل داسې سبسکرایب کړئ ځکه هره ورځ موږ دغسې ښکلي ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو او تر تاسو یې در رسوو د الله په امان تر بیا